سورة بنی اسرائیل مکی صورت ته یوسل یولس آیتونه او په 12 رکوګانو باندې مشتمل دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي پاک دی هغه ذات اسرا بعبده چې بوتلو خپل بندا لیلن د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى تر مسجد اقصى پوری الذي هغا مسجد اقصى بارکنا حوله چې برکت ورکړي د مونږه غیر چاپیر د هغه لنوریه چې اوخیو مونږ دتا من آیاتنا خپل نخه انه هو السميع البصير بشکا هغا اوریدن کې او لیدن کې دی. واتینا او ورکړیو مونږه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الکتاب کتاب وجعلناه او ګرځولیو مونږه دلرا دی کتاب لرا هدن هدایت لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیلو الله تتخذو دا چې منی سیتاسو من دونی سوا زمانہ وکیلا سوک کارساز ذریت من حملنا اے اولاد د هغه چا حملنا چې سوار کړیو مونږه مع نوح د نوح علی السلام سره انه بشکا د نوح علی السلام کان عبدا شکورا و بندا ډیر شکرګزار. وقضینا او فیصله کړی و مونږه لیکلیو مونږه الی بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو د پاره فی الكتاب د دوی په کتاب کې لتفسدن فی الارض چې خامخا تاسو به فساد کوي پزمکه کې مرتين دوزلی ولتعلن او خامخا لوی به کوي تاسو سرکشی به کوي تاسو علوا کبیره لوی لویا یا سرکشی لویا. فاذا جاء وعد اولاهما پس هر کله چراغ لو وعد اولاهما وخت وعدی اولاهما رنبی دغه دوالونا بعثنا علیکم نور اولیګلو مون پتا سو باندې عباد لنا خپل بندگان اولی بأسن شدیدن چې دا خاوندان د سخت جنگو فجاسو پس دوی با ورننوزی خلال الدیار پومینز د کورونو کې وکانا وعدا مفعولا او دا یو وعده مفعولا چې کېدل با پورا کېدل با. ثم رددنا بیا مونږه درکړل لکم تاسو ته الکرتا غلبا علیهم په دوی باندې وامددناکم او مونږه مدد وکستاسو باموالن په مالونو سرا وبنینا او په زامنو سرا وجعلناکم او مونږه جوړ کړی تاسو اکثر نفیرا زیات لخر. ان احسنتم کچری نیکی وکړی تاسو احسنتم لانفسکم نو نیکی بمو کړی وی د خپل ځانونو د پاره و ان اسأتم او کچری تاسو بدی وکړی فلاها نو دام د هغه د پاره یعنی د خپل ځانونو د پاره د خپل نفسونو د پاره. فاذا جاء وعد الاخرته پس هر کله چراغ لو دویمه وعده بل وعده یعنی وخت بلی وعده لیسوء وجوهکم د پاره د دې چې دوی روان کړي مخونه دستاسو وليدخلوا المسجد او دوی داخل شي جمعات ته کما دخلوه لکسرنګي چې دوی داخل شوی دیتا اول مره په اول ځل وليتبروا او د پاره د دې چې دوی غلبه بیا مومي ما هغه غلبه علو تتبیرا چې دی به هر څه تسنس کی په تسنس کولو سره یا ولیتبرو چې دوی ګډ وډګړي تسنس کړي ما هغه څه علو چې دوی غلبه مومي تتبیرا په تسنس کولو سره. عسى امید دی ربکم چې رب تاسو ان يرحمکم دا چې رحم به وکړي په تاسو باندې و ان عدتم او کچری تاسو واپس شئ عدنا نو مونږ به واپس شو وجعلنا جهنم او ګرځول دي مونږ جهنم للکافرین د کافرانو د پاره حصیرا قید خانه.
ان هذا القرآن بشک دا قرآن يهدي لارخي للتي هغه چاته هي اقوم للتي هغه لارا هي اقوم چې هغه ډیره درسته ده ويبشر المؤمنين او زیر ورکوي مؤمنانو ته الذين هغه مؤمنانو ته يعملون الصالحات چې دوی عملونه کوي نیک ان لهم چې بشک اشتد د دوی د پاره اجرا كبيرا اجر لوی وان الذين او دا چې کم خلق لا يؤمنون بالاخره دوی ایمان نلري په اخرت باندې اعتدنا لهم تیار کړی دی مونږ د دوی د پاره عذابا الیما عذاب دردناک ويدعو الانسان او دعا کوي انسان بالشر د بدی دعاءه بالخير پشان د دعا د نیکی د پاره وکان الانسان عجولا او دی انسان تلوار کوونکی جلدی کوونکی وجعلنا الليل والنهار او پیدا کړی دی مونږه جوړ کړی دی مونږه شپه او ورځ آیتین دونخي فمحونا پس بنور کړل مونږه آیت الليل نخد شپه وجعلنا او جوړ کړل مونږه آیت النهار نخد ورځ مبصره روخانه لتبتغوا د پاره د دې چې ولټوي تاسو فضلا من ربکم فضل د خپل رب د جانبنا ولتعلموا او د پاره د دې چې معلوم کړئ تاسو عدد السنین شمیر د کلونو والحساب او نور حساب وكل شيء او هر یو سیز فصلناه مونږه بیان کړی دی تفصیلا په تفصیل سره وكل انسان او هر انسان الزمناه طائره لازم بکومونگا په د باندې یعنی زوړن بکومونگا د پارا طائره قسمت د عمل نامه د فی عنقه د پغاړه کې یا د په سټ کې ونخرج له او مونږ بروبا سود د پارا یوم القیامت په ورځ د قیامت کتابن داسی کتاب یلقاه منشورا چې وبمومید لرا سپړدلې اقرا کتابک او دا ورته ویل شي اقرا کتابک ولولا خپل عملنامه کفا بنفسک اليوم کافیت پخپل باندې ننرزي علیکا پخپل ځان باندې حسیبا حساب اغستون کې من اهتدى چا هدایت اوموندلو چې څوک چې په سم لار باندې شو فانما پس خبر داده بلنه ده يهتدي لنفسه نو هغه هدایت اوموندلو د خپل ځان د پاره ومن ضل او څوک چې گمراه شو فانما يضل عليها پس خبر داده بلنه ده گمراه شو په خپل ځان د پاره ولا تزر او نب اوچتوي وازره یو اوچتون کې وزر اخرى پیټه دبل وما كنا معذبين او نيوم عذاب ورکونکی حتى نبعث رسولا تردی چې مونږ اولیګو سوک پیغمبر واذا اردنا او هر کله چې اوغاړو مونږه ان نهلك قريه دا چې هلاک مونږه یو کله امرنا نو مونږه حکم وکو مترفيها مالدارو د هغه ته ففسقوا فيها نو نافرمانی وکړه دوی په هغه کې فحق عليها فثابت شو په دی باندې القول خبره یعنی خبره د عذاب فدمرناها پس مونږه هلاک کړل دوی لرا تدمیرا په پورا تبا کولو سره وکم اهلکنا او سمر ډیر مونږه هلاک کړي دي من القرون د کلونا من بعد نوح پس د نوح علیه السلام نا وکفا بربک او کافی دی ربستا بذنوب عباده په گناهونو د بندگانو خپلو خبیرم بصیرا خبردار او لیدونکې من کان یرید سوک چې غواړي العاجلتا دنیا په توندې سره په دنیا کې سسیز غواړي عجلنا له نو مونږ بزر ورکو هغه ته فيها په دې دنیا کې ما نشاء سچ دی غواړي لمن د چا د پاره نوریدو چې مونږ اوغواړو ثم جعلنا له جهنم بیا به مونږ وګرځو د پاره جهنم یصلاها چې دی بداخليږي دیتا مذموما بدحالا مدحورا شړل شوی
ومن اراد الاخرته او سوق چې غواړي اخرت وسعى لها سعيها او د کوشش کوي د هغې د لپاره مناسب کوشش وهو مؤمن او د مؤمن وي فاولئک نو دغه خلق کان سعيهم وی به کوشش د دوی مشکورا قبول کړي شوی کلن نمد هر یولا مون ورکو هؤلاء کلن هر یولا نمد مونږه امداد ورکو هؤلاء دوی ته هم وهؤلاء او دوی ته هم من عطاء ربک د بخشش د ربستانه وما كان عطاء ربك او نه د بخشش د ربستا محظورا منکړې شوی انظر وګوره کیف فضلنا سرنګ مون فضیلت ور کړې دي بعضهم بعض د دوینا علی بعض په بعض نور باندې وللآخرة او خامخ اخرت اکبر درجات لوی درجو والدي واکبر تفضیلا او ډیر لوی دي د جهته د فضیلتنا لا تجعل مع الله مگر زواد الله سرا الها آخر بالمعبود فتقعد پس کې بنی تو مذموما بدحالا مخذولا بمددگارا وقضى ربك او حکم کړی دی ربستا الله تعبدو دا چې عبادت مکوي تاسو الا اياه مگر صرف دا هغه وبالوالدين احسانا او د مور او پلار سره نیکی کوي اما يبلغن کچری ورسیږي دوی عندك تاسرا الكبر بوډاوالی ته احدهما یو په دې دواړو کې او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما پست موایا دې دواړو ته افن اف قدرتا ولا تنهرهما او ته مرټه دوی لرا وقل لهما او وایا دې دواړو ته قولا کریما خبره خ واخفض لهما او خکته کړه د دوی د پاره جناح الذل مټه د عاجزۍ من الرحمت د مهربانینا وقل او داسی اوایا رب ارحمهما ای زما رب په دې دواړو باندې رحم وکي کما ربیانی لک څنګه چې دوی ز پاللې يم صغیرن په ورکوټوالی کې ربکم رب تاسو اعلم خپوهیږي بما فی نفوسکم په هغه څه چې تاسو پزړونو کې دي ان تکونو صالحین ک چریه تاسو نیکان فانه نو پس بشک دی کان للاوابین د رجوع کوونکو د پاره غفورا بخون کې وآت ذل قربا او ورکه رشتہ دار تا حقه حق د والمسکین او مسکین تا وابن السبیل او مسافر تا ولا تبذر او فضول خرچی مکوا تبذیرا په فضول خرچه کولو سره ان المبذرین بشکا فضول خرچی کوونکی کانو اخوان الشیاطین دی دارونه د شیطان وکان الشیطان او دی شیطان لربه د خپل رب کفورا ناشکرا و اما تعرضن او کچرت مخواړوي عنهم د دوینا ابتغاء رحمتن په د پارا د لټولو د رحمت من ربک د جانبه د رب خپلنا ترجوها چې ته د هغې امید کوي فقل لهم نو اوایا دویتا قولا میسورا خبره په نرمۍ سره ولا تجعل يدک او مسا تخپل لاس مغلولتن تړلې الى عنقک د خپل سټ پوري ولا تبسطها او مخور ودا كل البسط په پورا خورولو سره فتقعد پستبکینی ملوما محصورا ملامتا او تشلاسه ان ربک بشکستارب یبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن د هغه چا د پاره یشاء چې اوغاړي ويقدر او تنگوي انه بشکا هغه کان بعباده دی پخپلو بندگانو باندې خبيرا بصيرا خبردار او لیدونکي ولا تقتلوا اولادکم او تاسو موجنه خپل اولاد خشیت املاق د یری د تنگدستینا نحنو نرزقهم مونږ رزق ورکو دویتا و ایاکم او تاسو ته هم ان قتلهم بشک وجلد دوی کان خطئا کبیرا دا ډیر لوی ګناه ده ولا تقربوا الزنا او منځ دې کېږي تاسو زنا ته انه کان فاحشه بشک دا بحیايدا وساء سبیلا او بدلار دا
ولا تقتلوا النفس التي او تاسو موجنه نفس هغه نفس حرم الله چې حرام کړی دی الله تبارک وتعالى چې حرام کړی دی الله تبارک وتعالى یعنی حرام کړی دی الله تعالی وجلد دی الا بالحق مگر په حق سره ومن قتل مظلوما او هغه څوک چې وجل شو په ظلم سره فقد جعلنا پس په تحقیق سره ګرځولې دی مونږه مقرر کړی دی مونږه لولیه د وارث لپاره سلطانا قوت فلا يسرف نو پس زیاتې دی نه کوي فی القتل په وجلو کې انه کان منصورا بشکا د دبا مدد کولی شي ولا تقربوا او منز دی کېږئ تاسو مال الیتیم مال د یتیم ته الا بالتي مگر په هغه طریقه باندې هي احسنو چې هغه د ټولو نه خوي حتا يبلغ اشده تر دې پوري چې ورسیږي د خپل ځواني ته واوفوا بالعهد او پوره کوي وعده ان العهد بشکا د وعده با کان مسؤولا تپوس کولی شي واوفوا الكيل او پوره ور کوي پیمانه اذا کلتم هر کله چې تاسو پیمانه کوي وزنوا بالقسطاس المستقيم او طول کوي پتلا برابر باندې ذالک خیرن دا کار بهتر دي تاسو د پاره واحسن تاویلا او ډیر خدي په لحاظ د انجام سره ولا تقفو او ته مودرګه ته مزه ما د هغه سیس پسې ليس لك به علم چې نوی تا ته په هغه باندې علم ته مزه په داسې خبره پسې یا ولا تقفو تکلک مودرګه په داسې خبره باندې ان السمع بشکا غوږ والبصر او سترګه والفؤاد او زړه كل اولئک د هر یو د دوینبا کان عنه لدنا مسؤولا تپوس بکولی شي ولا تمشي في الارض او تمگر زپزمکه کې مرحن په غرور سره انک بشکتو لن تخرق الارض تنششلو لزمکا ولن تبلغ الجبال او تنشر سیدی غرونو تا طولا په اوچتوالی کې کل ذالک دا ټول کان سیئه دی خراب کارونا عند ربک استاد رب په نسبان دی مکروها ناخخدی ذالک دا مما د هغه خبرونه دي اوحا الیک چې وحی را لګل دا الله تعالی او اوحا الیک ربک چې ستارب وحی را لګل دا تعالی من الحکمت د حکمتنا ولا تجعل او مجولوا مع الله د الله سرا الها اخر بالمعبود فتلقى بيابت اغرز ولشي في جهنم په جهنم کې ملوما ملامت شوی مدحورا شړل شوی اف اسفاکم آیا غوړه کړی تاسو ربکم رب تاسو بالبنینا پزامنو سرا واتخذ او نیولی دی پخپلا من الملائکه د فرشتونا اناسا لوریانی انکم بشک تاسو لتقولون خامخوای تاسو قولا عظیما خبره لویا یعنی سخت لویا خبره ولقد او خامخا په تحقیق سره صرفنا فی القرآن مونږه رنگ رنگ بیان کړی دی په دې قرآن کې لیذکروا د پاره د دې چې دوی نصیحت حاصل کړي وما یزيدهم او نزیاتوي دوی دا قرآن الا نفورا مگر په نفرت کې قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لو کان معه الہۃ کچریوید د سرا نور معبودان کما یقولون لک څنګه چې دوی وای اذا لبتغوا نو دغه وخت کې بعد دوی به ضرور لټولی وا الى ذل عرش د عرش د مالک طرف ته سبیلا سلار سبحانه پاکی د دلرا وتعالى او اوچت عما یقولون د هغه سنا چې دوی وای علوا کبیرا په اوچتوالی لوی سرا تسبح له السماوات پاکی بیانوی د هغه اسمانونه السبع والارض او زمکا ومن فيهن او هغه سوچ په دې زمکه کې دي وان من شيء او نشته د یوسیز الا يسبح بحمده مگر تسبیح بیانوي په حمد د سرا ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن نپويږي تاسو په تسبیح د دوی
انه کان حلیما غفورا بشک هغه دی صبر والا او بخون کې واذا قرأت القرآن او هر کلا چې تللی قرآن جعلنا بینک نو مونږه کو پمینز دستا کې وبین الذین او پمینز د هغه چا کې لا یؤمنون بالآخرته چې دوی ایمان نلري په آخرت باندې حجابا مستورا یو پردا پټه وجعلنا او مونږه غرزولې دي على قلوبهم د دوی پزلونو کې اکنتن پرده ان يفقهوه دا چې دوی په نشي په دی باندې وفي اذانهم او د دوی په غوګونو کې وقرن دروندواله دي واذا ذكرت ربك او هر کلا چې ته یادوي خپل رب فی القرآن په قرآن کې وحده یوازه ولو على ادبارهم نو وګرځي دوی په شاګانو خپلو نفورن په نفرت کې نحنو اعلم مونږ خپو هيو بما په هغه سباندې یستمعون به چې دوی اوریدا اذ يستمعون اليك هر کله چې دوی غوږ دی تا تا واذ هم او هر کله چې دوی نجوا پټي مشورې کوي اذ يقول الظالمون هر کله چې وای ظالمان ان تتبعون چې تاسو پیروي نه کوي الا رجلا مسحورا مگر د داسې سړي چې په هغه جادو کړی شوی دی انظر وګورا کیف ضربوا لك الامثال دوی سرنګ بیانوي تاسو ته مثالونه انظر وګورا کیف ضربوا څنګه بیانوي دوی لکه استاد پارا الامثال مثالونه فضلوا پس دوی بیلاری شو فلا يستطيعون سبيلا پس دوی نشي مونږ لارا وقالوا او دوی وای اذا كنا عظاما ایا هر کلا چې شومونګ اډوکی ورفاقا او ذره ذره انا لمبعوثون آیا مونږ به بیا را پاسولی شو خلقا جديدا په نوې پیدایش سره په نوې تخلیق سره کل او فرمائے محبوب صلی الله علیه وسلم کونو حجارتا شیطا سوکانی او حدیدا یا اسپنا او خلقا مما یا بل سسیز د هغه سنا یکبرو چلویوی فی صدورکم ستاسو پزلونو کې فسیقولون پس زرد چې او بوای دوی من یعیدنا سوک به مونږه دوباره پیدا کړي سوک به مونږه بیا پیدا کړي قل او فرمائے محبوب صلی الله علیه وسلم الذي هغه ذات فطرکم اول مره چې پیدا کړی تاسو په اول ځل فسينغضون الیک پس دی به اخذوی استاتا رؤوسهم سرون خپل ويقولون او ابوای دوی متاهو کله بویدا قل او فرمائے محبوب صلی الله علیه وسلم عسى خایگی ان یکون قریبا چې وبدا نږدې یوم یدعوکم په هغه ورځ باندې چې دوی را وبلی تاسو یوم یدعوکم په هغه ورځ باندې چې الله را وبلی تاسو فتستجیبون نو تاسو به جواب ورکوي بحمده د هغه پسنا سره وتظنون او تاسو به خیال کوي الا بثم چې نه پاتې شوي تاسو په دنیا کې الا قلیلا مگر لگ ساعت وقل لعبادی او فرمایا اے محبوب صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته یقول التي چې دوی دی وای هغه خبره هي احسنو چې د ټولو نه خوي ان الشیطان ينزغ بینهم بشک شیطان فساد اچوي د دوی په منځ کې ان الشیطان بشک شیطان کان للانسان د انسان د پاره عدو مبینا دشمن خکارا ربکم رب تاسو اعلم بكم خپوه دی پتاسو باندې خپوه دی تاسو په حال باندې ان یشاء کچری هغه اوغواړي يرحمکم نو رحم به وکړي پتاسو او ان یشاء یا کچری هغه اوغواړي يعذبکم نو عذاب بدر کی تاسو ته وما ارسلناک او مونږ نه لګلې ته علیهم په دوی باندې وکیلن کارساز ذمہ دار وربک اعلم او استرب خپوهږي بمن په هغه سو فی السماوات والارض چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې دي ولقد فضلنا او خامخ په تحقیق سره فضیلت ورکړي دي مونږه
بعض النبیین بعض پیغمبرانو ته علی بعض په بعض نور باندې وآتینا او ورکړی دی مونږه داوود علیہ السلام ته زبور قل او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم ادعوا الذین رأوبلی هغه کسان زعمتم چې ګمان کوي تاسو من دونه سوا د هغنا فلا یملکون پس دوی اختیار نلري کشف الضر د لری کولو د تکلیف عنکم د تاسونا ولا تحویلا او نه د بدلولو اولئک الذین دغ خلق هغه کسان دي يدعون چې دوی رابلی یبتغون لټوي دوی الی ربهم خپل رب ته الوسیله وسیله ایهم اقرب چې څوک د دوینا اقرب نږدې دی الله ته ويرجون رحمته او دوی امید لري د هغه د رحمت ويخافون عذابه او دوی یریږي د هغه د عذابنا ان عذاب ربک بشک عذاب د ربستا کان محذورا دی چې د هغینا او یریدلی شي و ام من قريه او نشته دی هیڅ یو کلی الا نحن مهلكوها مگر مونږه هلاک کون کیو د هغه قبل یوم القیامت مخکې د ورځې د قیامتنا او معذبوها یا عذاب ورکون کیو د هغه عذابا شدیدا په سخت عذاب سره کان ذالک دا حکم دا خبره فی الكتاب په کتاب کې مسطورا لیکل شوی وما منعنا او نیو منکړي مونږه ان نرسل بالآیات چې مونږه اولیګو نخي الا ان مگردا کذب بها دروغ غنلی دي نسبت د دروغ کړه دي په دی باندې الاولون اولنو خلقو وآتینا ثمود او ورکړی و مونږه سمودیانو ته د صالح علی السلام قوم ته الناقه اوخه مبصره خکارا نخه فظلموا بها پس دوی ظلم وکړو په دی باندې وما نرسل بالآیات او نلیګو مونږه نخي الا تخویفا مگر د پاره د يرولو واذ قلنا لك ربك او هر کلا چې مونږه اویل تا واذ قلنا لك او هر کله چې مونږ اویل تا ته ان ربک بشکستا رب احاط بالناس احاطه کړی دا په خلکو باندې وما جعلنا او ند جوړ کړی مونږه الرؤيا التي خودنا هغه خودنا اریناکا چې مون خودلې وتا تا الا فتنه مگر ازمیخت للناس د پاره د خلکو والشجره الملعونه او هغه اونا چې په هغه باندې لعنت کړي شوی دی فل قران په قران کې ونخوفهم او مونږ يرو دوی لرا فما يزيدهم پس نزياتوي دا دوی لرا الا طغيانا كبيرا مگر په سرکشه لویا کې واذ قلنا او هر کله چې اویل مونږه للملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکړه آدم علیه السلام ته فسجدوا نو دوی سجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه قال د اویل اسجد آیاز سجده وکم لمن هغه چاته خلقت طینن چې پیدا کړی دی تا د خټینا قال دی ابلیس اویل ارایتک آیا کتلی دیتا هذا الذي دیکستا کرمت علیا چې تا عزت ورکړو دتا علیا په ما باندې لئن اخرتنی کچری مهلت را کې تماتا الى یوم القیامت تر د ورځې تر قیامت پوری لاحتنکن نو خامخه زب په خپل قابو کې راولم لاحتنکن خامخه زب بنیاد وباسمه دې ځکه په معنی کو لاحتنکن خامخابه ز په خپل قابو کې راولما ذریته اولاد د الا قليلا مگر لگ قال الله ورته ویل اذهب ذا فمن تبعك پس هغه څوک چې ستاته بداری او کی منهم د دوینا فان جهنم پس بشک جهنم جزاؤکم بدله دستاسو جزاء موفورا پورا بدلا یعنی سزا دستاسو د پاره پورا سزا واستفزز
او په دوکه کې واچوا او خو یوا او غلوا من هغه سوق استطاعت جستا طاقت رسی منهم د دوینا بصوتک په خپل आवाज سرا واجلب عليهم او ازغل و په دوی باندې بخیلک اسن خپل یعنی سوار کسان خپل ورجلک او پیاده کسان دستا وشارکهم او شریک شد دوی سرا فی الاموال په مالونو کې والاولاد او په اولاد کې وعدهم او وعده وکړه ته دوی سرا وما يعدهم الشیطان او وعده نکوي د دوی سره شیطان الا غرورا مگر دوکا ان عبادی بشک زما بندگان ليس لك عليهم نشت دستا په دوی باندې سلطان سزور وکفا بربک وکیلا او کافی دی ربستا کارساز ربکم الذی ربستاسو هغه ذات ته یسجی لکم چې روانوي ستاسو د پارا الفلکا کشته فی البحر په دریاب کې لتبتغوا د پارا د دې چې الټوي تاسو من فضله فضل د یعنی روزی خپل انه بشک دی کان بكم پتاسو باندې رحیما ډیر مهربانا و اذا مسکم الضر او هر کلا چې ورسیږي تاسو ته تکلیف فی البحر په سمندر کې ضل من نورخشی تاسو نه هغه سوک یعنی هیر شي تاسو نه هغه سوک تدعونا چې بلی تاسو الا ایاه سوا د هغه یو الله نه فلما نجاکم پس هر کلا چې نجات درکې تاسو ته ال البر د اوچ طرف ته اعرضتم نو تاسو مخ واړولو وکان الانسان او دی انسان کفورا ناشکرا اف امنتم آیا په امن کې تاسو یعنی بے خوف او بے یری تاسو ان یخسف بكم دا چې خخ کی تاسو جانب البر په طرف د اوچ کې او يرسل علیکم یا راولیږي په تاسو باندې حاسبن هغه هوا چې کانی وروي تیز سیله یا د شګو سیله ثم لا تجدوا بیا بنمو مې تاسو لکم د خپل ځان د پاره وکیلن کارساز ام امنتم یا تاسو به یری شوی تاسو به خوف شوی ان یعیدکم د دینه چې هغه واپس کړی تاسو فيه په د دریاب کې تارتن اخرى په بل زل باندې فیرسل علیکم پس بیا راولیږي په تاسو باندې قاصفا من الريح سخت طوفان د هوانا فیغرقکم پس غر کی تاسو بما کفرتم په وجد د چې تاسو په سبب د دې چې تاسو کفر وکړو ثم لا تجدوا بیا بنمو مې تاسو لکم د خپل ځان د پاره علینا په مونږ باندې به په دې خبره تبيعا سوق نیون کې ولقد او خامخ په تحقیق سره کرمنا بني آدم عزت ورکړې د مونږ بني آدم ته وحملناهم او مونږه سوار کړل دی فل بر په اوچا کې والبحر او په سمندر کې ورزقناهم او مونږه رزق ورکړې دی دوی ته من الطيبات د پاکو سيزوننا وفضلناهم او مونږه فضیلت ورکړې دی دوی ته على كثير پر ډیرو باندې ممن د هغه چانا خلقنا چې مونږ پیدا کړی دي تفضیلا په فضیلت ورکولو سره یوم ندعو په هغه ورځ چې راوبل مونږه کل اناس ټول خلق به امامهم د دی په پیشوایانو سره فمن اوتی کتابه پس هغه څوک چې ورکړې شو دته کتابه عمل نامه ده بيمينه د پخلاص کې فاولائک نو دغه خلق يقرؤون كتابهم ذبللی عملنا مخبلا ولا يظلمون فتيلا او په دی باندې با ظلم نشي کولې د یو تار برابر ومن كان في هذه او سوق چې وی په دی دنیا کې اعمال فهو في الاخره اعمى نو هغه بوي په اخرت کې هم لوند واضل سبيلا او ډیر زیات گمراه بوي سبيلا دلارنا وان كادوا او بشکا نزدیو دی ليفتنونک چې په فتنه کې غرزولې وي دوی ته عن الذي د هغه سیز په حق لا
اوحینا الیکا چې مونږه وحی کړی د تا ته لتفتری علینا د پاره د دې چې ته اوتړې په مونږه باندې غیر د دغه خبرینا و اذن او په دغه وخت کې لتخذوک خامخاتبنی ولی وی دوی خلیلا دوست ولولا ان ثبتناک او کچری مونږه ته ثابت قدم نوې ساتلې لقد کدت نو یقینا نزدې و دا خبره ترکنو الیهم چې تب مایل شوی وي د دوی طرف ته شیئا قلیلا لغونته اذن په دغه وخت کې لاذقناک خامخا سکولی به مونږه تا ته ضعف الحیات الدنیا برغه سزا د دی جن ضعف الحیات برغه سزا د دی جن و ضعف الممات او برغه سزا د مرګ نفس ثم لا تجدو بیا بنموندلو تا لکا د ځان د پاره علینا په مقابله زمونږ کې نصيرا سوک مددگار و ان کادو او بشک دوی نزدیو لیستفزونک چې دوی اوخی تعالی را دوک کی دوی تعالی را من الارض د زمکه په باره کې لیخرجوک چې دوی وباسیتا منها د دې زینا و اذن او په دغه وخت کې لا یلبثون دوی بپات نشي خلافک رستو دستانا پس دستانا الا قلیلا مگر لگ سنت من پشاند طریقې د هغه چا قد ارسلنا چې لګلیو مونږه قبلک وړاندې لتانا من رسولنا د پیغمبرانو زمونږنا ولا تجدو او تب بیان مومه لسنتنا زمون په طریقه کې تحویلا سبدلن اقم الصلاه قائم کا منزل را لدلوک الشمس په وخت د زوال د نور کې الى غسق الليل تر خریدو تر شپې پورې وقران الفجر او قران لولا په وخت د سبا کې ان قران الفجر بشک قران لستل د سبا کان مشهودا دا وخت د حاضرې دی وخت د حاضرې د فرشتو دی ومن الليل او د شپې په صبرخه کې فتهجد به تهجد کا وا پدې سرا نافله لک دا زیات تی استاد پارا عسى امید دی ان يبعثك چتاب ورسوي ربک رب خپل مقام محمودا مقام محمود تا درب کی تا تستارب مقام محمود وقل او داسی وایا رب ازما رب ادخلنی داخل کړما مدخل صدقن په داخله ولو بهتر سرا واخرجني او بهر تر او باسما مخرج صدقن پر او باسلو بهتر سرا واجعل لي من لدنك او راك ماتا د خپل جانبنا سلطانا نصيرا سلطان مدد نصيرا او سلطانا غلبا قوت نصيرا او مدد وقل او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم جاء الحق چې راغله دی حق وزهق الباطل او رکشو باطل دین ان الباطل بشک باطل دین کان زهوقا دی رکیدن کې وننزل او مونږ نازلو من القرآن د قرآن ما هغسو هو شفاء چې هغه شفا ده ورحمت او رحمت للمؤمنین د پارا د مؤمنانو ولا یزيد الظالمین او نزیاتوی د ظالمانو د پارا په حق د ظالمانو کې الا خسارا مگر نقصان واذا انعمنا او هر کله چې انعام وکړو مونږه علی الانسان په انسان باندې اعرضانو د مخواړوي ونا بجانبه او توکړي جانب خپل ډډ خپل واذا مسه الشر او هر کله چې ورسیږي دتا تکلیف کان یئوسا نشید نا امیدا قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم کل یعملو هر څوک کار کوي علی شاکلته په خپل طریقه باندې فربکم پس رب تاسو اعلم خپوه دی بمن هو اهدا سبیلا په هغه چا چې زیات په صحیح لار باندې دی ويسالونک عن الروح او دوی تپوس کیستانه د روح په حق ل باندې قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم الروح من امر ربی
روح زما د رب په حکم باندې دی وما اوتیتم او ندی درکړې شوی تاسو ته من العلم د دې د علمنا الا قليلا مگر لګ ولئن شئنا او کچری مونږ اوغواړو لنذهبن نو خامخا یوبس مونږه بالذي هغس او حینا الیکا چې وحی کړی دی مونږ تا ثم لا تجدو بیا بتنمومه لکا د خپل ځان د پاره به په دی باندې علینا زمون په مقابله کې وکیلن سوک کارساز الا رحمتا من ربک مگر فتا باندې رحمت ته استاد رب د جانبنا ان فضله بشکا فضل د کان علیک کبیرا دی پتا باندې لوی قل او فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لئن اجتمعت الانس کچر راجمشی انسانان والجن او پیریان على ان پدی خبر باندی یأتو چی روڑی دوی بمثل هذا القرآن پمثل دی قرآن لا یأتون بمثله ندوی برو نڑی پمثل دی ولو کان بعضهم اگر کچریشی بعضی دوینا لبعضن د پاره د بعض نورو ظهیرا مددگار ولقد صرفنا او بشکا رنگ رنگ بیان کړي دی مونږه قسمه قسم بیان کړي دی مونږه للناس د پاره د خلقو فی هذا القرآن پدی قرآن کریم کې من کل مثل د هر قسم مثالونو نا فابا اکثر الناس پس انکارو کو اکثر خلقو الا کفورا سوا د ناشکرینا وقالو او دی اویل لن نؤمنا مونږ به هیڅکله ایمان رونوړو لکا پتا باندې حتا تفجر لنا تر دې پورې چې ته جاری کړي لنا زمونږ د پارا من الارض د زمکنا ينبوع سچینا او تكون لك جنة یا وستا د پارا یو باغ من نخیل د کجورو وعنب او د انګورو فتفجر الانهار پس جاری کړي نهرونه خلالها د دیپم ینس کې تفجیرا بهیدن کی او تسقط السماء یا ترا اغرزی اسمان کما زعمت لک سرنګي چې ته ګمان کوي علینا پمونګه باندې کسفن ټوټه ټوټه او تأتی بالله یا راول الله والملائکه او فرشتي قبیلا مونتا مخامخ او یکون لک بیت یا وستا د پارکور من زخرف د سرو زرنا او ترقى في السماء یا تبر اوخجی اسمان تا ولن نؤمن او مونږ به هیڅکله یقین اونکو لرقیک د برختو دستا حتا تنزل علینا تر دې پوری چې تنازل کې په مونږ باندې کتابن داسې کتاب نقرأه چې مونږ اولو هغیلرا قل او فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی پاک دے رب زما هل کنتو نیمز الا بشر الرسول مگر یو بنی آدم را لېږلی شوی وما منع الناس او نیو منع کړي خلق ان یؤمنو د دینه چې دوی ایمان وروړي اذ جاءهم هر کله چې راغلیو دوی ته الهدى هدایت الا ان قالوا مگر دا چې ویل بدوی ابعث الله آیا را لېږلی دی الله تبارک وتعالى بشرا رسولا یو انسان پیغمبر قل او فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لو کان فی الارض ملائکتن کچریوی پزمکه کې فرشتي یمشونا چې ګرځیدلی مطمئنینا په آرام سرا لنزلنا علیهم نخامخا را لېږلی به مونږ په دوی باندې من السماء د اسماننا ملک الرسول فرشتہ پیغمبر قل او فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالله کافی دی اللہ تبارک وتعالی شهیدم بینی و بینکم گواہ زما او استاسو پمینس کی انه بشکا دی کان بعباده دی پخپلو بندگانو باندې خبیرم بصیرا خبردار اولیدون کی
ومن يهد الله او هغه څوک چې هدایت ورته وکي الله تبارک وتعالى فهو المهتدي نو دی هدایت مندون کې دی ومن يضلل او هغه څوک چې بیلاری کی فلن تجد لهم نو بیا به نمو متد د پارا د دوی د پارا اولیاء مددگار من دونه سوا د هغنا ونحشرهم او مونږ براجم کو دوی لرا یوم القیامت په ورځ د قیامت على وجوههم په مخونو د دوی باندې عميان راند و بکمن او ګونګیان و سمن او کانو مأواهم ټکانه د دوی جهنم او جهنم دی کلما خبت هر کلا چې مړکیږي په مړکیدو راشي زدناهم نو زیاد بکومونګه په هغي باندې سعیرن اور یعنی چې اور کله مړکیږي او په کمیدو راشي دا به مونږ زیات کو ذالک جزاؤهم دا د دوی سزا ده بانهم کفروا بآیاتنا په سبب د دې چې بشک دوی کفر کولو انکار کولو زمونږ د آیاتونو نه وقالو او دوی بویل اذا كنا عظاما آیا هر کله چې شومونګه اډوکی ورفاتن او ذره ذره ائنا لمبعوثون آیا مونږ به دوباره را ژوند کولی شو را پاسولی بشو خلقا جديدا په نوې تخلیق سره اولم يروا آیا دوی نو کتلی ان الله الذي چې بشک الله تبارک وتعالى هغه ذات ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا قادر دی علی ان پدې باندې یخلق مثلهم چې پیدا کی په مثل د دوی وجعل لهم او مقرر کړي د دوی د پاره اجلا داسې نیټه لا ریب فيه چې نشته دي څه شک په هغه کې فابى الظالمون نو انکار وکړو ظالمانو الا کفورا مگر د ناشکرۍ قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم لو انتم تملكون کچری وی تاسو مالکان خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت د رب زما اذن په دغه وخت کې لامسکتم نخامخا بتاسو ضرور منا کولو لامسکتم نخامخا تاسو ضرور با منا کولو خشیت الانفاق لو يرد خرج کېدونه وکان الانسان قطورا او دی انسان ډیر زړه تنګي ولقد اتینا او خامخا په تحقیق سره ورکړی وی مونږه موسی علیه السلام ته 9 آیات و نه بینات روخانا فاسأل بنی اسرائیل پس تپوس وکا د بنی اسرائیلنا اذ جاءهم هر کلا چې راغی دوی ته فقال لهم چراغ دوی ته موسی علیه السلام فقال لهم نو ویل دتا فرعون فقال له نو پس ویل دتا فرعون انی لاظنک چې ز ګمان کوم پتا باندې یا موسی اے موسی علیه السلام مسحورا د جادو کړی شوی قال موسی علیه السلام ویل لقد علمت خامخ په تحقیق سره پوهه ایتو ما انزل هؤلاء چې ندی نازل کړي دا نخي الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو او د زمکی د بصائر د دلیلونه و انی او بشک ز لاظنک پتا باندې ګمان کوما یا فرعون اے فرعون مثبورا د هلاک کړي شوی فارادا پس هغه اراده وکړه ان یستفزهم دا چې وباسي دوی من الارض د زمکنا فاغرقناه پس غرق مونږه دلرا ومن معه او سوق چې د سرو جميعا طول وقلنا او مونږه ویل من بعده پس دنا لبني اسرائيل بني اسرائيل تا اسكنوا الارض تاسو اوسېګه پس مکه کې فاذا جاء وعد الاخرته پس هر کلا چې راشي وعده د اخرت جئنا بكم لفيفا نو مونږ براول تاسو لفيفن په جمع وبالحق انزلناه او په حق سره مونږ نازل کړي دی دا
وبالحق نزل او په حق باندې نازل شوه دی وما ارسلناک او نیلی گلی مونږ الا مبشرا مگر زیر ورکونکي ونذیرا او يرونکي وقرانا او قران فرقناه مونږه جدا جدا کړو لتقرأه على الناس د پاره د دې چې ته اولولې د لاره په خلکو باندې على مکثن په قلاره ونزلناه او مونږه نازل کړو دا تنزيلا په لګو لګو نازلولو سره قل افرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم آمنو به ایمان راولې تاسو په دی باندې او لا تؤمنو یا تاسو ایمان نه راولې تاسو ان الذين بشک هغه کسان اوتل العلم چې ورکړی شوی دی دوی ته علم من قبله مخکې د دینا اذا یطلع علیهم هر کله چې اولستلی شي په دوی باندې یخرون للاذقان دوی پریوزی پخپلو مخونو باندې سجدن سجده کوونکی ويقولون او دوی وای سبحان ربنا پاکی دا زمونږه رب د پاره ان کان وعد ربنا بشک دا وعده د رب زمونږه لمفعولا خامخا پوره کیدونکې کوم ځای کې چې د ان معنا په بشک باندې وشي نو دا ان په اصل کې ان نوي او دې ته په اصطلاح کې ویل کېږي ان مخفف من المثقل ان شاء الله تفسیر کې به وضاحت راځي دې ځای کې عمدغه معنا ده ان کان وعد ربنا بشک دا وعده د رب زمونږه لمفعولا خامخا پوره کیدونکې ويخرون او دوی پریوزی للاذقان پخپل مخونو باندې یبکون جړه کوي دوی ويزيدهم او زیاتوي دا قران دوی لرا خشوعا په عاجزۍ کې قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم ادعوا الله ابلی تاسو الله او ادعوا الرحمن یا ابلی تاسو په رحمان سرا ایامن چې کم یو نوم تدعو چې تاسو بلی فله الاسماء الحسنى نو هم د هغدي نمونه خو ولا تجهر او ته ډیر په اوچت आवाज موایا بصلاتک منځ خپل ولا تخافت او مې په پټه باندې وایا بها په دې سره وابتغ بین ذلک سبیلا او اولټ و پمینز د دې کې لار درمیانه لار اختیار وقل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم الحمد لله طول تعریفنا الله لردی الذي هغه الله لم يتخذ ولدا چې نیدنی ولی اولاد ولم يكن له او نشته د پارا شریکن سوک شریک فی الملک په بادشاہی کې ولم يكن له ولی او نشته د پارا سوک مددگار من الذل د وجه د کمزورینا وکبره او د لوی بیان کړه تکبیرا خلوی سوره کهف مکی دی یوصل لس آیتونه او په 12 رکوګانو باندې مشتمل دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي تمام تعریفنا الله لردی هغه الله انزل على عبده چې نازل کو په خپل بنده باندې الکتابه کتاب یعنی قرآن ولم يجعل او پیدای نکړو له پدې کې عوجن سکوګواله قیما درست لینذرا چې اویروي خلق بأسن شدیدن د سخت عذابنا من لدنه د طرفنا ويبشر المؤمنین او چې زیر ورکی مؤمنانو ته الذين هغه کسانو ته يعملون الصالحات چې دوی عملونه کوي نیک ان لهم چې بشکشت د دوی د پاره اجرا حسنا اجر ما کثین فیه وسیدن کی بوی دوی فیه پدې کې ابدا همیشه وینذر الذین او چې او يروي هغه خلق قالوا چې وای اتخذ الله ولدا نیولد الله تبارک وتعالى زوی ما لهم به من علم نشته د دوی د پاره پدې باندې من علم سعلم ولا لآبائهم او نه د دوی پلارانو ته کبرت کلمتن لو یا خبره ده تخرج من افواههم چې اوزی دخلو د دینا ان یقولون دوی نوایی الا کذبا مگر درو فلعلک پس شاید چې تو باخع نفسک هلاکون کې د خپل نفس علی آثارهم د دوی نه رستو
ان لم يؤمنوا بهذا الحديث کچری دوی ایمان رونوړي په دې خبره اسفا د غم په وجه ان جعلنا بشک مونږ جوړ کړی دي ما هغه سو علی الارض چې پزمکه کې دي زینت لها خایس د هغه د پاره لنبلوهم د پاره د دې چې مونږ ازمیخ وکو ايهم سوق د پدوی کې احسن عملا زیات خو په عمل کې وان او بشک مونږه لجاعلون خامخا کونکیو ما علیها هغه سوچ په دې زمګه کې دي صعیدن جرزا صفا میدان جرزن بے آب و گیا یا سپینا ډاګه ام حسبت آیاتا ګمان وکړو ان اصحاب الكهف چې اصحاب کهف غار والا والرقیم او غر والا کانو من آیاتنا عجبا ودی زمونگا د نخونا عجیبا اذ اول فتیتو هر کله چې پناه واغستا الفتیتو سوزوانانو الى الكهف پغار کې فقالو ندوی اویل ربنا ای رب زمونگا آتنا راکی مونگا تا من لدنکا د خپل جانبنا رحمتا رحمت وهیئ لنا او پیدا کی زمونږ د پاره من امرنا زمونږ په دې کار کې رشدن سمون او سملار فضربنا على اذانهم نو مونږه پردوا چولا د دوی په غوګونو فل کهف په غار کې سنین عددا سوکلونه پشمیر ثم بعثناهم بیا مونږه را پاسول دوی لنعلم چې معلوم کو مونږه ظاهر کو مونږه ای الحزبین چې کم یو په دې دواړو ډلو کې احصا په خشان باندې دوی ته یاد ده لما لبثوا امدا چې دی سمره مودا تیر کړه نحنو نقص عليك مونږ بیانو عليك پتا باندې نبأهم خبر د دوی بالحق په رښتیا سره انهم فتیه بشک ودوی سوزوانان آمنو بربهم چې دوی ایمان راوړیو په خپل رب باندې وزدناهم او مونږ نور زیات ورکړو دوی ته هدن هدایت وربطنا او مضبوط کړل مونږه علی قلوبهم د دوی زړونه اذ قاموا کله چې دوی ادریدل فقالوا نو دوی اویل ربنا رب السماوات والارض رب زمونږه رب د اسمانونو او د زمکه دی لن ندعو من دونه مونږ به هرگز راون بلو سوا ددنا الهن بالمعبود یا لن ندعو من دونه مونږ به هرگز عبادت اونکو سوا ددنا الهن د بالمعبود لقد قلنا خامخ په تحقیق سره ویلو مونږه اذن په دغه وخت کې شططا بیزای خبره کدا سی وکونو دا به بیزای خبره وی هؤلاء قومنا دا دې زمونږ قوم اتخذوا من دونه چې دوی نیولې سوا د هغه نه الهه نور خدایان لولا یاتونا ولن روړي دوی علیهم په دې باندې بسلطان بین واضح دلیل فمن اظلم پسوک زیاده ظالم دی ممن د هغه چانا افترا علی الله کذبا چې تړي په الله باندې دروغ و اذ اعتزلتموهم او هر کله چې تاسو جدا شوي د دوینا وما يعبدون او د هغه يعبدون چې دوی عبادت کوي الا الله سوا د الله نه فأو الى الكهف نو پناه واخلئ په غار کې ينشر لكم ربكم خور بکی ستاسو د پاره رب ستاسو من رحمته رحمت خپل ويهيئ لكم او پیدا بکړي ستاسو د پاره من امرکم ستاسو پکار کې مرفقا اسانی وترى الشمس او تبوین ور اذا طلعت چکل راخیجی تزاوروا عن كهفهم نو بچکیږي عن كهفهم د دوی د غارنا ذات الیمین خي طرف ته و اذا غربت او هر کله چې پریوزی تقریدهم نو پډډه تیریږي د دوینا ذات الشمال غس اړختا وهم فی فجوه او دی په کولو زئی کی دی منه د دیغار ذالک من آیات الله دا د نخودو الله تبارک وتعالى ندی من يهد الله چاته چې هدایت کی الله تبارک وتعالى فهو المهتد
نو دی لار مندون کې دی ومن یضلل او هغه څوک چې هغه بیلاری کی فلن تجد له نو تبنمو مې د دپاره ولیم مرشدا څوک دوست سملار خودون کې وتحسبهم ایقاظا او تب ګمان وکړي په دی باندې د ویخو وهم رقود او حال دادی چې دوی اوددي ونقلبهم او من اړو راړو دوی لرا ذات اليمين خي طرفتا وذات الشمال او غس طرفتا وكلبهم او سپي د دوی باسطن ذراعيه خوري کړي دي سنگل خپلې بالوسيد په درشل باندې لو اطلعت عليهم کته ورخکارش په دوی باندې لوليت منهم نو وبغرز د دوینا فرارن پتیخت باندې ولملئت منهم او ډک بشت د دوینا رعبن په یره کې یعنی روب بدر باندې راخور شي وکذالک هم دارنګي بعثناهم مونږ دوی را پاسول ليتساءلوا بينهم چې دوی تپوس وکړي د یو بلنا په خپل منځ کې قال قائل منهم اول یو وینکی د دوینا کم لبثتم سمر وخت تیر ک تاسو قالوا دوی اول لبثنا یوما تیر کړه مونږه یو ورځ او بعد یوم یا بعضی حصہ د ورځې قالو دوی ویل ربکم رب تاسو اعلم خپو هده بما لبثتم په هغه مودا چې تاسو تیر کړه فبعثوا احدکم پس الیږئ یو کس د تاسو نه بورقکم هذه په دې ورقې خپل سره په دې روپۍ د تاسو سره په دې ال المدینه د خار طرف ته فلینظر پس ودی ګوري ایها ازکا طعاما چې کم یو خط عام دی فلیاتکم پس رو دی تاسو ته برزق منه رزق د هغینا وليتلطف او نرمیده کوي ولا يشعرن بكم او ندی خبروي بتاسو باندې احدا حسوک انهم بشک دوی ان یظهروا علیکم کچری غالب شي پتاسو باندې یرجموکم نو سنگسار بکړی تاسو او یعیدوکم یا واپس کړی دوی تاسو فی ملتهم په خپل دین کې ولن تفلحوا اذا او هیڅ کله به کامیاب نشئ په دغه وخت کې ابدا همیشه وکذالک اعثرنا او هم دغه شانته مونږه خبردار کړل علیهم خبردار کړل مونږه خلق علیهم په دوی باندې ليعلموا د پاره د دې چې پوه شي دوی ان وعد الله حق چې بشکا وعده د الله تبارک وتعالى رښتونی ده وان الساعه وبشکا قیامت لا ريب فيها هیڅ شک نشته دی پدې کې اذ يتنازعون بينهم هر کله چې دوی جګړه کوله په خپل منځ کې امرهم په خپل معاملې کې فقالوا نو دوی ویل ابنو علیهم بنیانا جوړ کړي په دوی باندې عمارت ربهم رب د دوی اعلم بهم ډیر په دې په دوی باندې قال الذين ويل هغه کسانو غلبوا على امرهم چې غالب وو په کار د دوی باندې لنتخذن عليهم چې خامخا جوړ بکوم په دوی باندې مسجدن یو جمعات سيقولون زرد چې او بوای دوی ثلاثتون چې دی درې دی رابعهم کلبهم سلورم سپید دوی دی ويقولون او بوای دوی خمستون د پنځه دی سادسهم کلبهم شپغم د دوی سپید رجمم بالغیب په وشتلو غایبانا یعنی دا ټوله خبره به تحقیق دي ويقولون او بوای دی سبعتون چې دا وکسان دي وثامنهم او اتم پدوی کې کلبهم سپید دوی دی قل او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم ربی رب زما اعلم بعدتهم خپوه دی په تعداد دی باندې ما يعلمهم ندی پوه په دی باندې الا قلیل مگر لک خلق فلا تماری فیهم پس جګړه مکوته فیهم د دې په باره کې الا مراء ظاهرا مگر سوا د بحث ظاهرینا بحث سرسرینا ولا تستفت فيهم او تتپوس مکوا د دې په باره کې منهم د دوینا احدا د هیڅ یو کس نه هم ولا تقولن او تهرگز موایا لشیء یوسستا انی فاعل ذالک چې زکون کې مدد غدن سبا الا ان یشاء الله مگر
دا چې اوغواړي الله تبارک وتعالى واذكر ربك او یاد و رب خپل اذا نسیت هر کله چې د تا نه هیر شي وقل او وایا عسى امید دی ان يهديني ربي چې ما ته بلار او خي زما رب لاقرب من هذا زیات نږدې د دینا رشدن د خېګړې ولبثو او دوی پاتشول فی کهفهم بغار کې 300 سنین 300 کلونه وازدادوا 9 او زیات کړل دوی 9 کلونه قل او فرمای محبوب صلی الله علیه و آله وسلم الله اعلم الله خپو هدي بما لبثو چې سمر مود دوی پاتشول له غیب السماوات والارض د پارا پټ سيزونه د اسمانونو او د زمکی دي ابصر به دی ویني هغه لرا واسمع او خوري ما لهم نشته د دوی د پارا من دونه سوا د هغنا من ولی سوک مددگار ولا یشرک او هغه نشریکوي ولا یشرک او هغه نشریکوي فی حکمه په خپل حکم کې احدا هیڅوک وتلو او تقول ولا ما اوحي الیک هغه سوچي وحی شوی دا ستا طرف ته من کتاب ربک استاد رب د کتابنا لا مبدل چې نشته د سوق بدلون کې لکلماته د خبرو د هغه ولن تجد من دونه او تبا نمومه من دونه سوا د هغنا ملتحد زید پنا واصبر نفسک او راتینکا ځان خپل مع الذين د هغه کسانو سره يدعون ربهم چرابلی دوی خپل رب بالغدات په وخت د سحر کې والعشي او د ماخام کې يريدون وجهه دوی غواړي رضامندی د ولا تعدو عیناک او ندی تیریږي ستاسترګي عنهم د دوینا تريد زینت الحیات الدنیا چې غواړي ته زینت د ژوند د دنیا ولا تطع من اغفلنا او ته اطاعت مکوا ته ممنه خبره من د هغه چا اغفلنا قلبه چې غافل کړي دي مونږه زړه د هغه عن ذکرنا د خپل ذکرنا واتبع هواه او پیروي کړي دا د خواهش خپل وکانه امره فروتا او د کار د هغه د حدنا تیر شوی وقل او فرما محبوب صلی الله علیه وسلم الحق من ربکم دا حق د استاد رب د جانبنا فمن شاء فليؤمن پس چې د چا خوښ شي نو ایمان دی وروړي ومن شاء فليكفر او چې د چا خوښ شي نو کفر دی وکي ان اعتدنا بشکا مونږه تیار کړی دی للظالمین د پاره د ظالمانو نارن اور احاط بهم چراغیر بکړي دوی سرادقها پرده د هغه و ان یستغیثوا او کچری دوی فریاد وکړي یغاثو نو فریاد به ووري بما ان کالمهل پشاند ویل شوی تانبه یشویل وجوه چې ورتوی با مخونه بئس الشراب بد خاک دی وساءت مرتفقا او بد زید د استوګنه ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک ان بشک مونږه لا نضيع نزايکو اجر من احسن عملا اجر د هغه چا چې خ عمل یې کړی وي اولئک لهم دغه خلق شته د دوی د پاره جنات عدن باغونه د همیشه اوسېدو تجری من تحتهم چې بهیږي با لاندې د دینا الانهار نهرنا یحلون فيها اچول بشي دوی ته پدې کې من اساورا کړي من ذهب د سرو زرو ويلبثون او دی باغوندي ثيابا جامع خضرم من سندسن د شنو باریکو ریخمو و استبرقن او د غټو ریخمو متکئین فيها تکیا لګون کې بوي دوی په هغه کې علل ارائک پتختونو نعم الثواب خابدلدا وحسنت مرتفقا او خود زید آرام وضرب لهم او بیان کا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی تا
مثل الرجلين مثال د دوو سړو جعلنا لاحدهما چې مونږه جوړ کړو یو د دې دواړو د پاره جنتین دو باغونه من اعناب د انګورنا وحففناهما او مونږه راگیر کړل د غدواړه بنخل په کجورو وجعلنا او جوړ کړو مونږه بینهما پمینز د دې کې ذرعا فصل کلتا الجنتین دوالو باغونو با اتت اکلها روللی میوی خپلی ولم تظلم منه او نبی کمولو د دینا شیئا سسیز وفجرنا او جاری کړیو مونږه خلالهما د دوی پمینس کې نهرا نهر وکان له ثمر او وی دلرا میوی فقال لصاحبه نو د اویل خپل مرګریتا وهو يحاوره او د خبرې کولې د هغه سره په خبرو کې ورته ویل انا اکثر منک ز ډیر یم لتانا مالن په مال کې واعز او زیات عزتمند یم نفرن په خلکو کې ودخل جنته او د داخل شو خپل باغ ته وهو ظالم لنفسه او د ظلم کوونکو په خپل ځان باندې قال د ویل ما اظن زو خیال نکوما ان تبید هذه دا چې برباد بشي دا باغ ابدن هیڅ چرهم وما اظن الساعه او زدا ګمان نکوما په قیامت باندې قائمتن چې قائم بشي ولا ارددت الى ربي او کچریزو واپس کړي شم خپل رب ته لاجدن نو خامخ بیا بمم خيرا منها خود دینا منقلبا زید ورتللو قال له صاحبه اول دتا د مرګري وهو يحاوره او هغه خبر کولې د سرا اکفرت بالذي آیات انکار کوي د هغه ذات سرا آیات کفر کوي د هغه ذات خلقک من تراب چې پیدا کړی ته د خورنا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم سواکا بیای برابر کړی ته رجلن سړی لکن هو الله ربی لیکن هغه الله زما رب دی ولا اشرک بربی او ز نشریکوم د خپل رب سره احدا هیڅوک ولولا اذ دخلت اولنا اذ دخلت جنتک هر کله چې ته داخل شوی خپل باغ ته قلت نو تاب ویلو ما شاء الله هغه سوچ الله غختلی وی لا قوت نشته دی قوت الا بالله مگر د الله ان ترنی ک چریت وینما انا اقل منک چې ز کم یمستانا مالن په مال کې وولدن او په اولاد کې فعسى نو خیږي ربي چې رب زما ان یؤتینی چې راکی ماتا خیرا من جنتک بهتر استاد باغنا ويرسل عليها او راوليږي په دې باندې حسبانا من السماء افت طرف د اسمان نا فتصبح نشبا صعيدا زلقا د خور میدان خویون کې او يصبح ماؤها يشئ بدهغه غورا خکتا فلن تستطيع له نو بیا بده هیڅ کله طاقت اون لري د دې لپاره طلبا د روچتولو یا د تلاش کولو واحيط بثمره او چاپیره کړي شو په میوه د هغه باندې یعنی عذاب چاپیره شو د هغه په میوه باندې فاصبح نو پس شو يقلب كفيه چې مرولل به لاسونه خپل علامه انفق فيها په هغه سوچ د لګولیو په دې کې وهي خاويه او هغه را پریوتیو على عروشها په خپل چتونو ويقول او ويلبي يا ليتني ويقول او ويل يا ليتني کاش چې زه لم اشرك بربي چې ما شریک نه جوړ کړي د خپل رب سره احدا د هیڅ ولم تکل له او نشد د پاره فئه هیڅ یو ټوله ينصرونه چې د مدد یې کړي وي من دون الله سوا د الله نه وما كان منتصرا او نو دی پخپلا بدل اغستون کې هنالک په داسې موقع باندې الولایت لله الحق اختیار د الله د پاره دی برحق هو خیر هغه بهتر دی ثوابا په ثواب ورکولو کې
وخير عقبا او بهتر دی په بدله ورکولو کې وضرب لهم او بیان کا اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویتا مثل الحیات الدنیا مثال د جون د دنیا کما ان چې هغه پشان د هغه عبوده انزلناه چې مونږ را لېږلي دي مونږ نازلي کړي دي من السماء د طرفه د اسمان نه فاختلط به پس ورګډ شو د دې په ذریعہ نبات الارض یعنی را اوټو کېدو د دې په ذریعہ نبات الارض شینکې د ځمکې فاصبح هشیما نو بیا شو هغه ذره ذره تزروه الرياح چې الوزوي هغه لرا هواګانې وکان الله او دی الله تبارک وتعالى على كل شيء په هر سیز باندې مقتدر قدرت لرونکي المال والبنون مال او زامن زینت الحیات الدنیا زینت د جند دنیا والباقیات الصالحات او باقی پاتې کیدونکې نیکای خیر غردی عند ربک پنځ دربستا باندې ثوابن په ثواب کې وخیر عملا او خدی په امید کې ويوم نسير الجبال او پکمورز چې روان کو مونږ غرونه وتر الارض بارزه او تبوي نظمکا اوار میدان وحشرناهم او مونږ به دوی راجم کړو فلم نغادر نو پر بنګدو مونږه منهم د دوینا احدا هیڅوک وعرضوا على ربك او پیش بکړي شي دوی استاد رب وړاندې صفن په قطار کې لقد خامخ په تحقیق سره جئتمونا تاسو راغلي وي مونږه تا کما خلقناکم لقد جئتمونا په تحقیق سره راغلي تاسو مونږه تا کما خلقناکم لک څنګه چې مونږه پیدا کړی وي تاسو اول مرتين په اول ځل بل زعمتم بلکې تاسو ګمان کولو لن نجعل چې مونږ به هیڅ کله مقرر نکړو لکم تاسو د پاره موعدا سنیټه ووضع الكتاب او کې به خودلی شي کتاب یعنی کې به خودلی شي عملنامه فتر المجرمین نتبوین ګناګاران مشفقین چې یریدون کې به وي مما د هغه سنا فيه چې په هغه کې دي ويقولون دوی به وایي یا ویلتنا هاي افسوس دی مونږ لرا مالی هذا الكتاب سحال دی د دې کتاب د دې عملنامه لا یغادر چې نپریک دی صغیرتن وړګنا ولا کبیرتا او نلوی ګنا الا احصاها مگر راګیره کړي دا هغه لرا ووجدوا او دوی به بیا مومي ما عملوا هغه چې دوی عمل کړي وي حاضرا حاضر ولا يظلم ربك او ظلم نکوي ربستا احدا په هیڅ باندې هم واذ قلنا او هر کله چې اویل مونږه للملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکي آدم علیه السلام ته فسجدوا نو دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس کان من الجن ودی د پیریانونا ففسق عن امر ربه پس نافرمانی وکړه د خپل رب د حکم نه افتتخذونه آیات سو جوړوي دلرا وذریته او د اولاد لرا اولیاء دوستان من دونی زمانہ علاوه وهم لكم عدو او حال دار چې دوی تاسو د پاره دشمنان دي بئس للظالمین بدلا بدد د ظالمانو د پاره بدلا ما اشهدتهم نو حاضر کړي ما دوی خلق السماوات والارض په تخلیق د اسمانونو او د زمکه کې یعنی په وخت د تخلیق د اسمانونو او د زمکه کې ولا خلق انفسهم او نه په وخت د پیدا کولو د نفسونو د دوی کې وما كنت او نيمزو متخذ المضلين نیون کې گمراهانو لرا عضدا مددګاران ويوم يقول او په هغه ورځ چې الله او فرمایي نادو شرکائی راواله زما شریکان الذين هغا زعمتم چې تاسو به ګمان کولو فدعوهم پس دوی برا وبلی هغیلرا فلم يستجيبوا لهم ندوی بجواب ور نور کوي دوی ته وجعلنا بينهم موبقا او مونږ به جوړ کړو د دوی په مینس کې یو پرده
ورأى المجرمون النار او وبوینی مجرمان اور لرا فظنوا ندی بیقین اکړي انهم مواقعوها چې دوی پریوتون کی دی پدې کې ولم یجدوا عنها او دوی بنمومي د هغینا مصرفا سلار د بچ کېدو ولقد او خامخا په تحقیق سرا صرفنا مونږه هر قسم بیان کړی دی فی هذا القرآن په دې قرآن کې للناس د خلقو د پاره من کل مثل د هر قسمه مثالونو نه وکان الانسان او د انسان اکثر شیء د هر سیز نزیات جدل جګړمار وما منع الناس او ندی منع کړي خلق ان یؤمنو دا چې دوی ایمان وروړي اذ جاءهم الهدى هر کله چې راغلو دوی ته هدایت ويستغفروا ربهم او چې بخنه وغواړي دوی د خپل ربنا الا ان تاتيهم مگر دا چې راشي دوی ته سنت الاولین طریقه د پخوانو خلقو او یاتيهم العذاب یا راشي دوی ته عذاب قبولا مخامخ وما نرسل المرسلین او مونږه نلیګو پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی ومنذرین او يرون کی ويجادل الذين او جګړه کوي د هغه خلکو سره کفرو چې کافران دي بالباطل پناحق ليدحدوا به الحق د پاره د دې چې به اثر کړی دوی په دې سره الحق حق خبره واتخذوا او نیولی دی دوی آیاتی زما آیاتنا وما انذروا او هغه سو انذروا چې دوی پر يرولی شي هزوان پر ټوکو سره ومن اظلم او سوق ډیر ظالم دی ممن د هغه چانا ذکر بیاات ربه چې نصیحت و تورکولی شي په آیاتونو د رب خپل باندې فاعرض عنها نو دی مخوالی د هغینا ونسیا او د هیر کړي دي ما قدمت یداه هغه سو چړوان دي لګلی دي د لاسونو ان جعلنا بشکا مونږه اچولی دي علی قلوبهم د دوی په زړونو کې اکنتن پرده ان يفقهوه دا چې دوی په نشي په قرآن وفي اذانهم او د دوی په غوګونو کې وقرن دروندواله دي وان تدعهم الى الهدى او که چرته دوی راوبلې د هدایت طرف ته فلن يهتدوا نو پس دوی به هیڅ کله لار نمومي اذن په دغه وخت کې ابدا همیشه وربک الغفور او ربستا الغفور بخون کې دی ذو الرحمت او خاوند رحمت ته لو يؤاخذهم کچره هغه نیولی وی دوی بما کسبو په هغه سو چې کړي دي دوی لعجل لهم نو هغه بزر لګلیو د دوی د پاره ضرب لګلیو د دوی د پاره العذاب عذاب بل لهم بلکې د دوی د پاره موعد یو نیټه ده لن یجدو چې دوی بنمومي من دونه د هغې نه سوا موئله زید پناه وتلک القرى او دغه کلی اهلکناهم چې هلاک کړي دي مونږه لما ظلموا هر کله چې دوی ظلم وکړو وجعلنا او مونږه مقرر کو لمهلكهم د دوی د تباہی د پاره موعده یو وخت مقرر واذ قال موسى او هر کله چې اویل موسی علیه الصلاۃ والسلام لفتاه خپل ځوان شاګرد ته لا ابرحو چې زبنه ادریګم حتا ابلغ تر دې پوري چې ز اورسېګم مجمع البحرین د ملاویدو زید دو دریابونو او امدی حقبا یا بروان یم تر ډیرو کلونو فلما بلغا پس هر کله چې دا دواړه اورسېدل مجمع بینهما زید ملاویدو د دواړو ترمنځ نسیا حوتهما نو هیر کړو دوی مې خپل فتخذ سبيله پس اونی ولد سبيله لارخ پلا فی البحر په دریاب کې سرابا پشان د سورنګ فلما جاوزا پس هر کلا چې دوی تیر شو قال لفتاه نو اول د خپل شاګرد ته آتنا غدا انا روړه مونږه ته غدا انا ناشته زمونږه لقد لقینا من سفرنا خامخ په تحقیق سره اومندل مونږه ملو شو مونږه ته
من سفرنا زمونږ د دې سفرنا من سفرنا هذا زمونږ د دې سفرنا نصبا تکلیف قال هغه اول ارایت آیات اولیدل اذ اوینا الى الصخره هر کله چې مونږ ناستو د یو غټ خواته فانی نسیت الحوت نو بشک ما هیر کړو دغه مهی وما انسانیه او هیر نکلو زمانہ الا الشیطان مگر شیطان ان اذکره دا چې ما ذکر کړی وي د هغه تا واتخذ سبیله او هغه اونی ولا لار خپل فی البحر په دریاب کې عجبا په عجیبه طریقې سره قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ذالک هم دغه زید ما كنا نبغي کم چې مونږ لټو فرتدا نو پس دواړه واپس شول علی آثارهما قصصا په نخو د قدمونو خپل باندې قصصا چې کتون کیو فوجدا عبدا پس بیا مونږ دوی یو بندا من عبادنا زمونږ د بندگانو نه آتیناه رحمتن چې ورکړیو مونږ دته رحمت من عندنا د خپل جانبنا وعلمناه او مونږ علم ورکړیو دته من لدنا د خپل ځاننا علما یو علم قال له موسی اول دته موسی علیہ الصلوۃ والسلام هل اتبعك آیا ز پیروي وکړم استا علی ان پدې خبره تعلمني چې تزدکړې ماته مما د هغه سنا علمتا چې خودلی شوی دی تا رشدن سخیګړه قال د اویل انك لن تستطيع بشکتبا او نکړې شي معي زما سرا صبرا صبر وكيف تصبر او تب سرنګ صبر وکړي علامه په هغه سباندې لم تحط به خبره چې احاطه نه د کړي تا په هغه باندې د پوهېدو قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ستجدنی تزرد چې تب ما بیامو میں ان شاء الله کچری الله اوغواړي صابرن صبر کوونکې ولا اعصي لك امر او زبا نافرمانی نکوم استاد کار استاد څه خبره قال د اویل فان اتبعتني پس کچریتا زما تابعداري کوي فلا تسالني عن شيء نو ته زمانه تپوس مکوا د سسیز په باره کې حتا احدث لك تر دې چې ز بیان کم تا منه ذکر د هغه ذکر فانطلقا نو د دواړه روان شول حتا اذا ركبا تر دې پورې چې د دواړه سوار شول فی السفینه په کشتۍ کې خرقها نو هغه سوري وکړو په دې کشتۍ کې قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل اخرقتها آیات سوري وکړو په دې کشتۍ کې لتغرق اهلها چې ته ډوب کې د دې کشتۍ والا خلق لقد جئت شيئا امرا بشک وکتا یو کار امرن لوی قال د ورته ویل الم اقل آیا ما نو ویل انک چې بشکت لن تستطيع معي صبر چې تب هیڅ کله اونکړې شي زما سره صبر قال د اول لا تؤاخذني تمني سما بما نسيتو په هغه سوچ ما هیر کړل ولا ترهقني او تم اچو په ما باندې من امري زما په دې معاملې کې عسرا سختی فانطلقا بیا د دواړه روان شو حتی اذا لقیا تر دې پورې چې د دواړه ملو شو غلامن د یو هلک سره فقتله نو هغه قتل ک دلارا قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل اقتلت نفسا ایا اوجلتا یو نفس زکیه پاک بغیر نفس بغیر د قصاص د بل نفسنا لقد جئت شيئا نکرا په تحقیق سره تا اوکو یو کار ناخوخه یو خراب کار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله